عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه روایت کوي عن ابن مسعود رضی الله تعالی عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا وكان ابن مسعود يأمر بناته يقرأن بها كل ليلة. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي چې هر شپه څوک سورة واقعه وای نو هغه له به کله هم نیستي نه راځي، فاقه به نه راځي. یو راوي بیان کوي چې حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه خپله دا معمول و چې خپلو لوڼو ته به دا تاکید فرمایي چې هغو به هره شپه سورة الواقعه تلاوت کاوه. نو پکار دا ده چې دا سورة الواقعه چې د سورة الرحمن څخه وروسته راځي مخصوصاً په شپه کې سړی تلاوت کړي. اوس خو ډېره اساني سوله، پخوا رنګه نه دی چې هر ځای کې به سړي ته قرآن مجید په لاس نه راکړي. اوس په موبایل کې ډاونلوډ که سورة واقعه را ډاونلوډ که، سورة الرحمن قرآن مجید را ډاونلوډ که، چې هر ځای کې مزدوري کې کار کې لږ فارغه سوې د شپې سورة واقعه وایه، نو ځکه ستا دا ذریات به بیا الله جل جلاله پوره کوي.